مومن ورور سلامونه وعلیکم سلامونه السلام ستړی خوشحال مشې. صاحب خیر راغلی. جوړ په خیر. سلامونه تا ته، ټولو ملګرو ته دی، ټولو مینوالو ته دی. زه به ډېر عجله باندې مې زر انټرنیټ ما جالب ده، ستونزه زه اوس پیدا شو. کوشش کوم چې زه لایف راسمه، نو لایف نسم راتلی چې مې کته انټرنیټ مې بند ما له خدای ریشخان ته وګوره. فکر کوم شباب سره د انټرنیټ ستونزه زیاته ده، چون هغه کوم ځای نه لایف راغلی ده لږ مشکل لري. سلامونه ډاکټر خوري، ستړی مې وخت دې په خیر، خدای دې وکړي چې ښه اوسې او مازدیګر دې په خیر پیل کړی وي. ډېره مننه. سلامونو ته دې وعلیکم السلام وایم. ام 1993 وعلیکم السلام. ریاض نادان صاحب تاسې ستړي مه شئ. نن را سره ډېر خوږ میلمه، ستاسې د خوښې یو څوک چې څېره یې همدا مهال تاسې وینئ، تاسې ټول یې پېژنئ، تاسې له نوم سره پوره اشنایي لرئ. زما په شمول نو په زرهاو مینوال دی لري. شفیع الله شباب را سره دی. د سره به یو لنډ بنډار وکړو، چون د مخکې ګیله وکړله وایي چې ما ګروپ چالان کړی ځان ته، د ګروپ رڼا ته ناست یم. نو شباب ستړی مې په خیر راغلی، خدای دې راوله. خوشحال صاحب نړۍ مننه، خیر اوسې، تاسو ستړي مه شئ، رب دې راته خوشحاله او سرلوړی لره. مننه، خوښ یم چې مجلس سره کوو. چا خبر هغه زړه د شمشاد ټلویزیون هغه شیبې مې سترګو ته ودرېدې، تاسې خبرې چې کوئ هغه لکه هغلتهسې ناست یم. خدای دې ژوندی لره، خدای دې ژوندی، خوشحاله اوسې. اول خدا ووایه راته چې جالب همدا ده چې ډېر ملګري دا وایي چې پاکستان نه لایف څوک نسي راتللی، او شباب چې نن ملګرو ته ویل چې نن را سره شباب میلمه ده، وایي چې دا څنګه دا رښتیا دومره ډېر چلی ده، وایي چې د پاکستان نه مو څه کولی چې لایف راسي. ولا نو چل به ورسره کوې، نن سبا دنیا ټوله دغسې ده، خدای دې باقي خیر پېښ کړي. ایمان ته مو د خیري. موبایل خو دې نوی کړی نه ده رښتیا، ول د موبایل پوښتنه وکړم درنه. موبایل خو دې نوی کړی نه ده، ځکه آیفون 14 نه خو دې خبر اوسې، 14 نه 14 هم راغلی درته که نه؟ نه ولا 14 وصله نه لرو، 14 هم اخیستې، دغه یو غریبۍ موبایل ده. و ویډیوګانو دې ملګرو لیدلي دي چې څنګه ویډیوګانې دې جوړې کړې وې. په دغه ډېره مننه، ډېره مننه شباب. ستاسې د ټول ټیم ته زه سلامونه کوم، ټول ملګرو ته دی، مدولا ته دی، ستا په خوله باندې نور ملګري چې در سره دي ټولو ته سلامونه. تا ته سلام. پیل کې زه غواړم چې دا ملګري خو تا ټول له نوم سره پېژنې چې شفیع الله شباب ده، اوس داسې یو څوک ده چې د سوشل میډیا له طریقه الحمدلله څوک چې پښتو ژبې سره اشنایي لري حتما تا پېژنې، تا سره ستا سیرې سره اشنایي لري. په لنډ ډول که ورته ووایې چې شفیع الله شباب څوک ده، د افغانستان کوم ولایت سره تعلق لري؟ مننه. د نور هغه تا خبر نوم سره خو ملګري اشنا دي، د افغانستان د میدان وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ هغه د کلي نوم به مو واخلو، د ازبکي کلي خاص کړي. او بل دا خبره تاسو سره مخکې تلویزیون کې ما کړې چې اصلا مونږ کوچیان یو، مونږ په هر ولایت کې وخت تېر کړی ده، لکه د ټول افغانستان حسابېږو، خو بیا هم خیر د مربوط د میدان وردګ ولسوالۍ ولایت یې وبخښئ. ستاسې ژبه چې ده تقریبا تر ډېره پورې خلک همدا فکر کوي چې تاسې کوچیان یې، ځکه ستاسو ژبه او د کوچیانو ژبه یو شی ده. بیا تر ټولو جالبه دا ده چې تا هغه کلیواله ژبه په خپلو ویډیوګانو کې کاروئ که نه، نو هغې نه بیخي خلک فکر کوي چې هغوی فکر کوي چې دا شفیع الله چې ده په ریال ژوند کې هم دغسې یو کټ مټ همداسې ده. د خبرو طرز یې هلته ته جوړه یې که همغه ډول غواړې وکړې اکټینګ وکړې که نه، همسې ده یې. ولا دغسې بوله دغسې به یي، ځکه یو څو ورځې مخکې یو دکان ته ورغلم، سودا مې کوله، دوکاندار راته وایي ما خو ولکې دا ویډیو ته ته داسې ځان بدل کړي، دا رقم غږېږي، تا خو د همدغسې د مخامخ خبرې هم دغه رقم دي لکه د ویډیوګانو داسې. نو ولا دومره دغه ویډیو ته دومره ځان نه بدلوم دومره خاص که نه، خو د مونږ کورنۍ کې هم لکه دغسې غږېږو لکه څنګه چې دا ویډیو کې خبره کوم. ښه ډېره ښه ده، دا خو بیخي ښه ده. زما ملګري راغلي دي ټول درته سلام کوي، ماته هم سلامونه کړي، زه به ستا په نمایندګۍ م وایم وعلیکم السلام. ستا غږ ټول اوري، ستاسو ملګرو ته، ستا مینهوالو ته چې ستا څخه پکې دي ټولو ته زه سلامونه احترامات وړاندې کوم. انګېزه څنګه پیدا سوله چې دغه ډول ویډیوګانې تاسو شروع کړو؟ بیا تر ټولو جالبه دا ده چې څومره ښه کرکټرونه تا څنګه پیدا کړل، ځکه تا سره خو پخوانۍ تجربه م فکر کوم چې نه وه.
دا د ماشومانو د کرکټر د دوی سره مطلب بیا دوی نه ګټه اخیستل دا څنګه پیدا سول؟ دا انګیزه څنګه پیدا سوه؟ والا خوشحال صاحب داسې و چې یو داسې و چې ما د ویډیو د سوشل میډیا د برخې سره لږ داسې شوق مې ورسره و، ما ویل چې راسم دې ته نو داسې ولا که داسې خاص سوچ فکر مې ورته کړی دومره ما هغه چا خبر پلان نه و جوړ کړی چې زه به داسې ویډیوګانې جوړم داسې به راځم. ما یو کامره اخیستې وه، هغه مې هم د عکسونو لپاره اخیستې وه. یوه ورځ مې هسې ځان ته په دیوال کېښودم، راځه یوه ویډیو ریکارډ کړه چې څنګه کېږي. هسې ځان سره ما دومره اراده هم نه وه چې دا به زه فیسبوک ته ورکوم، هسې ځان نه مې یو ویډیو ریکارډ کړه، هغه ما فیسبوک ته ورکړه. نو خلکو ډېره زیاته خوښه کړه. بیا دومه درېیمه نو داسې خلکو ورپسې خوښولې. بیا د ماشومان راتګ د ویډیو ته هغه داسې و چې ما خو ځان ته مطلب ویډیوګانې 3-4 په یوه ځان جوړې کړې وې. نو بیا ما سره د دوم کس ضرورت په ویډیو کې، نو ما ویل دا دوم کس اوس باید څوک پیدا شي. نو دې وخت کې مې هغه یو وړکی ماشوم فیصل مخې ته روان و. نو فیصل ته مې وویل فیصل ته دلته راسه، وایي څه وایم؟ هلته کښېنه ما سره څنګ ته، زه د خبرې ښه یم، کامره من لګېدلې ده. کیمرامین هم نو خپله هغه ویډیو سټارټ کړې وه، مخې ته م کامره ایښې وه. ما ورته یو ویډیو جوړوو پوه شوې. وایي صحیح ده. ښه فیصل مې چې ویډیو کې ځان سره راوستو، نو چې هغه مې کله اپلوډ کړو هغه لا خلکو ورپسې خوښه کړه. داسې څو به دې نه وروسته دغسې ماشومان راتګ. بیا موضوعګانې د موږ د ویډیو سیسټم داسې کلیوالي غوندې و. ما ویل باید دغسې موضوعګانې راواخیستل سي دا کلي کور کې، لکه دا بد رواجونه سول، په خپلو سترګو مې لیدل. د ما اکثر ویډیوګانې چې کومې دي اکثر ما په خپلو سترګو دا کارونه لیدلي دي. دا ډېرې د مجلس د غیبت ویډیوګانې ما جوړې کړي چې په مجلسو کې ځینې هسې ما په خپله دا کتلي دي، په خپلو سترګو نه مې داسې ما لیدلي دي. بیا ما زه راغلی یم او هغه رقم ویډیو مې تمثیل کړې ده. نو دغه د تاسې مینې بس لګیا یې نو ډېر ښه لګیا. زه خو زه د یو مینوال په توګه دا خبره کوم، یو لیدونکي ستا د لیدونکي په توګه به دا خبره زه وکړم چې ما ته بیخي قناعت بخشه دي. په ډېرو کمو امکاناتو له پیل نه ما تاسې تعقیب کړي یاست. هغه وخت کې مو لا اشنایي هم نه درلودله، ما پېژندلی مګر تاسې شاید زه هغه وخت کې نه پېژندلم. ما له ډېر پخوا نه تاسې وګورم. بیا ستاسو فکر په یو یوټیوب چینل خراب هم څه دغسې یو قصه وایي. بیا په وروستیو کې خو ستا په نوم باندې فیسبوک آیډیانې هم جوړې سوې، یوټیوب چینل جوړ سول، داسې قصې روانې سوې. رښتیا هم صفر نه شروع وسوله، خو اما اوس یو سټیج چې دا چې حد اقل هغه اندازه ده چې باید نور هم سړی پرمختګ وکړي. اوس کې وسایل د پخوا په پرتله څومره توپیر پکې راغلی، څومره نویوالی پکې راغلی، څومره سټنډرډ سوي دي، په دې اړه هم راسره وغږېږه. ښه پوښتنه مو کړه. ولا هغه لږ داسې زیات بدلون نه ده کې راغلی لکه څنګه پسې خلک فکر کوي، خو خیر داسې لږ مطلب لینزونه مې څو کیمرو ته سره واخیستل او مایک سیسټم لږ سره خراب و. تا خبر یوټیوب چینل یو خراب څه بل سره جوړ که. نو ولا اراده هم ده انشاءالله دغه سیسټم به لږ سره نوی کوو وخت سره. ښه دا خلک داسې فکر کوي ډېری چې شفیع شباب چې دی نو ډېر غټ ټیم لري، کامرامین یې بیل دی، ډایرکټر یې بیل دی، لیکوال یې بیل دی. په دې اړه هم که وضاحت ورکړي چې دغه ټول کارونه څنګه منیج کیږي، څنګه کنټرولیږي؟ بیا والا داسې خبر داسې نه کیمرامین لرم، نه ډایرکټر لرم، نه ایډیټر لرم. حتی الف نه یې پورې ټول کارونه زه خپله کوم. د څه موده ویډیوګانې مې سره کمې سوي وې، لږ داسې مریض وم، لکه ډېر زیات بوج غواړي دا ویډیو ریکارډ کول. او اول به موضوع خوښوي چې په کومه موضوع باید ویډیو جوړه سي، هغه موضوع زه خپله ځان ته خوښه کړم، بیا وایم څنګه تمثیل باید کې وکړو. بیا هغه کیمره هم ځان ته مخامخ په سټینډ باندې کېږدم، مایکونه هم زه دا ماشومانو ته دا نورو ته په خپله ور ولګوم، بیا ویډیو ریکارډ کړم، بیا یې کله ریکارډ سي بیا یې راواخلم کمپیوټر ته سره ایډیټ یې کړم، بیا را یوټیوب هغه ته اپلوډ کول. او دا ټول کارونه زه خپله کوم. اوس پورې داسې یو هغه هم نه لرم لکه
دې برخه کې ملګری سره مرسته وکړي څنګه رسیدګي دې ورته وکړله؟ څنګه مطلب طبعا ګوره دغه څوک چې مثلا کلیپونه جوړوي یا ویډیوګانې جوړوي دوی کامرامین لري، لایټمین لري، ساوندمین لري که نه داسې څومره خو هغه څه دي چې زه ورسره خپله ډېر اشنا یم ځکه زما مسلک ده. بیا د دپاره ایډیټر په کار دی، د دپاره ګرافیکر په کار دی. بیا دغه ټول دې څنګه زده کړل، څنګه دې زده کړل، څنګه دې زده ول، څونه دې کار پکې وکړ او څومره دې عملي برخه کې دې نه مخکې کار کړی وه؟ ولا داسې و چې بس هغه چا خبر خدای توفیق راکړ، ولاکه مې نه چا نه زده کړي نه چا لارښوونه راته کړي، خو بس هغه کې لګیا یو خدای ورته هېڅ کې راورسول. الله دې زړه بریالی لره. شباب یو څه چې بل ډېر مهم دی دغه ډایرکټر دغه لیکوال چې کله خپل کرکټر ته کرکټر ورکوي چې دا باید ووایه، دا غټ غټ خلک ډېر وخت سړی ورسره ډېر مشکله کېږي که نه. مطلب موږ پروډیوسران چې به کله پریزنټر ته مواد ورکول چې هغه پریزنټر داسې چې تیار آمده وي که نه، ډېره کمه لارښوونې ته اړتیا لري. اما کرکټر ته لارښوونه لږه سخته ده. ته بیا تر ټولو سخت کار دا چې د ماشوم پوهول بیخي سخت کار دی. دا څنګه کوي؟ دوی درنه خفه کېږي نه، ځي نه درنه، کار نه کوي، د دوی د کرکټر څو ځل به غلطېږي، ستا حوصله به تنګېږي. په دې اړه راته کیسه وکړه. ولا ستونزمن کار ده، ډېر سخت کار ده. دغسې یو څوک پوه کول په دې په یو وړه غوندې خبر ورته وکړم. ما یو ملګری هغه ډېر زیاتې تیزې خبرې کوي، داسې مجلسو کې ډېر غټ زړه لري، ډېر ښه تیز دی. هغه ما ته وویل ما ځان سره په یو ویډیو کې واخله. ما صحیح ده راځه ویډیو ته. ده وویل زه ښه ډاډه یم، ښه تکړه یم، هر رقم ډیلاک او هر شی کوی سم الخزه صحیح ده. نو کله مې چې ودر او مخې ته مې ورته کامره کېښوده او مایک مې ورته ولګو، مالزه دغه خبره کوه. نو هغه ټول وار تار کې خطا سول. وایي څه ووایم پوه شوې؟ ما دغسې ډیلاک ووایه. نو هغه تا خبر چې ډېر پوه کسان مې بیا د کامرې مخې ته ډېر سخت دي، هغه نه خبرې راوباسل، هغسې خبرې کول. او بیا ته ماشومانو سره ولا د 4 دقیقو ویډیو 5 دقیقو ویډیو موږ په 2.5 ساعتو کې ریکارډ کړو، ځکه ماشومان کې غلطېږي، کټ یې کړو بیا یې ریکارډ کړو. نو زړه مې ورته ښه غټ ساتلی، حوصله زړه م حوصله م نه وای، دا کار پاتې ونه کېده، ځکه چې 15 دقیقو ویډیو په 2 ساعتو کې ریکارډ کړم. ما ته خو ځکه معلوم ده چې دغه ټول شیونه موږ لیدلي دي که نه. موږ هغه تلویزیوني برنامې چې دي هغه بیا لږ سهولت لري، لږ په اسانۍ جوړېږي، اما دا ډول پروګرامونه په ډېرې سختۍ جوړېږي. دغه د ملګرو نومونه دی د ماشومانو، مثلا فیصل ده، محمد الله ده، د دوی اصلي نومونه هم همدغه دي؟ دا تاسې ورته په ډرامه کې وایئ مثلا یا ویډیوګانو کې چې جوړوئ، پیغام لرونکي ویډیوګانو کې چې کوم نومونه تاسې ورته اخلي، اصلي نومونه یې همدا دي؟ په ویډیوګانو کې خو اکثر کله نومونه غلط هم یاد کړو، دغه نومونه نه اخلو، کله یې پکې زونډی ګل کړو، کله یې غونچه ګل کړو، دغسې. نو د دې نومونه خو دغه فیصل او محمد الله چې موږ ورته نومي محمدالله وایو او نجیب ولي، دا خو دوی خپل نومونه دي، همدغه یې نومونه دي. خو دا کله دا غونچه ګل او زونډی ګل داسې کې یادوو، دا ولاکې هغه یو ملګري راته وایي دا غونچه ګل څوک دپاره ویډیو کې یادوي؟ ما ولاکې زه هم پېژنم وروره، خو دا نوم داسې ښه غوندې خوږ نوم ده، داسې پرېږدم ځکه کې یادوم. ښه ډېره ښه ده. تاسې افغانستان ته راغلي وایي، څو ځل راغلی افغانستان ته. افغانستان د خلکو مینه یا تاسو سره رویه، تاسو سره کرکټر، هغه ستاسې خپلوان دي هغې نه علاوه نور مینوال دی، کوم ولایت کې ډېر زیات خلکو ښه راغلاست وکړل، درته مینه یې درکړله؟ چېرته زیات خلکو در سره عکسونه وایستل؟ ولا مینه خو ټولو راکړه، کور دې ودانې. ما ته خپلوان ولاکه دومره مینه راکوي، تاسې اوس ولې خپلوان نو ټول ولا ښه زیات کې خوشحاله یم، زه خو ځم راځم پوه شوې. نو ډېر زیاته مینه راکوي، ولاسې اکثر ځایو کې داسې خلک راباندې اغوستي چې ځان مطلب یا ماسک واچوي یا ځان داسې را پټ کړو سره څوم وایي دا بازار کې شته زه پوه شوې. دومره د خلکو مینه او هغه د راسره د عکسو سیدپو لپاره. او بیا خاص کر د خوست خلک چې دي هغه بیخي نو بیا ډېر زیاته مینه راکوي، مینه ناک دي.
بېشکه یو بل څه چې عموما موږ کله کله وایو چې دا سړیانو نه د ماشونو پوښتنه مه کوئ دلته د پیسو خبره راځي خلک دا فکر کوي چې شفیع شباب ګنې ډېرې زیاتې پیسې په دې یوټیوب کې وګټلې ځکه په تنه په فیسبوک باندې هم کله کله میلیون نه زیات خلک لیدونکي لري په دې اړه که خلکو ته وضاحت ورکړي او د خپلو اصلي ادرسونو په اړه هم ورته ووایي ځکه ځینې ملګري بیخي کله کله هغه کېږي چې اوس اصلي یوټیوب کوم یو ده که نه یا اصلي فیسبوک کوم یو ده ولا ښه پوښتنه دې وکړه خبره داسې ده چې د پیسو په اړه درته ووایم خلک به وایي چې ولا ده به ډېرې غټې روپۍ له دې لارې پیدا کړي له جبه مې ولا مصرف کړي ګټلې به مې نه وي مصرف به رانه ډېر پې سوی ځکه په یوټیوب کې خو تاسې خپله د ما ویورز ګورئ چې ډېر په یو ویډیو باندې 4-5 زره یا 10,000 نو په هغه دومره هغه نه جمع کېږي هغه خو د میاشتې به $10-40 سي نو هغه خو نه زیات مصرف پې کېږي او بل فیسبوک خو پیسې نه ورکوي فیسبوک او دا نور هغه نو په یوټیوب کې دومره راضي نه سي هغه لکه څومره چې راضي دی نه زیات یې مصرف کېږي نو ولاک هم داسې خاص کې ګټلي دومره خاص یو د خلکو زړونه هم کې ګټلي دي دا یوه ګټه هم کړې ده چې زړونه هم ډېر هم نه وي ګټلي خو ګټلي غټه خو د زړونو ګټل دي ځکه هر څوک دا هنر نه لري چې زړونه وګټي او دوی خو پیسې خو هر څوک ګټلی شي خو زړه ګټل ډېر سخت کار ده پیسې هر څوک لري اما د ډېرو خلکو زړونه بیا پکې آرام نه دي دا قسم ده نو دا راته وایي چې تر ټولو سخته ویډیو چې تاسې پکې ډېر وخت تېر کړی حتی هغه ورځ مو نه یې تم خلاصه کړې بله ورځ ته شوټینګ هم تللی داسې کومه ورځ راغلی ده دغسې یو ویډیو راغلی وه چې بیا موږ پرېښوده په نیمه کې ناوخته سوه راباندې ته ماښام سو چې اوس مې ذهن نه ووته چې هغه کومه ویډیو وه لاړو پسې خو مطلب سر ته مو نه رسوله ډېر سخت کرکټر و دغو نه بیا سخته ویډیو یو دا وه خوشحال صاحب یو ویډیو پسې لاړو ریکارډینګ پسې تقریبا 3 ساعته په دې ریکارډینګ باندې تېر کړل ویډیو هم سره ریکارډ کړه چې کله مې کور ته راوړه بس زه یې ایډیټ کړم چې د بې ایډیټ په کار مې کار شروع کړو د هغه د ویډیو مایک بند سوی و غږ نه و راغلی نو سخت زور یې راکړ نو بیا دواري ورپسې لاړو بیا ریکارډ کړه که نه نو دغه کې راځي ډېر اوس سره بلد سوي یو کله کله موضوعات تکراریږي درنه که نه موضوعات د ټول نوي دي ولا یو نیم موضوع سره تکراریږي د یوې ویډیو 2 برخې هم جوړې کړي که نه لکه قرضداري ویډیو د قرضداري 2مه برخه هم جوړه کړې د غیبت 2مه برخه هم جوړه کړې ده داسې ډېرو کې لکه په یوه ویډیو کې دغه ویډیو کې چې کوم پیغام مطلب موږ ورکړی کومې خبرې هم کړي هغه په یوه ویډیو کې نه یې سره راغونډ سوي نو موږ بیا یوه ویډیو کې بیا څومره بعد 2مه برخه ورپسې راوباسو دغسې تکرار کړي مې اوس ولا داسې دغسې ډېر وخت وسو داسې موضوع ذهن ته نه راته لږ سره مریض سوی وم داسې خاص سوچ فکر دا ډېر سوچ غواړي باید په یو موضوع باندې ښه پوره سوچ وکړي چې دې موضوع باندې باید کار کوم زه به درته یو طریقه وښیم کور کې چې مېرمنو نه پوښتنه وکړي دوی سره موضوعات ډېر ښه دوی سره ولې ښه چې دوی هغه رسم و رواجونو باندې ډېر بلد دي یا مثلا کلی کې پخوانۍ ښځې سي دوی نه پوښتنه وکړه دوی درته ډېر ښه موضوعات درکوي دې چې د مقصد فکري زه په حجره کې ناست وم سپین ږیرو سره ډېر سپین ږیري ناست ما ته یو ملګري راغی وایي راوځه څه شي کوې دلته ناست یې ما ډېر ښه د ویډیو ډیلاکونه مې زده کړل ډیلاکونو ته ناست یم زه پوه شوې ډیلاکونه هغه به فکر کړی چې ته لکه چې د دوی مجلس ته ناست یې دوی قصې اورې قصې در باندې ډېرې ښې لګېدلې مسخ کرکټرونه مې زده کړل تر زمال غږ ما کوه پوه شې ورته ناست وم نو دغه د سپین ږیري چې کله مجلس سره کښي دغو نوم ډېر ښایسته داسې هغه زده کېږي زموږ په کور کې خبره ډېره عامه ده چې کله د یو څه خبره وکړي یو څوک یو څه وکړي یا مثلا څوک د بل چا خبره ونه مني بیا یو دفعه چې اخر چې مې در سره کړي ول دا خبره ډېره کوي
په یاد دی دا او شوټینګ دی په یاد ده؟ او هغه خمیس در سره بیل کړ. او یو دا چې هغه دا یو چې غیبتګر کې یو لفظ د ډېر تکرار کړی و، کاغه کنجوسو فکر کوم چې دا چې شی ده کنه، مسله یو چا به ویل چې زه موټر لرم. بخیل دغه ویډیو په اړه لږ راته ووایي، معلومات راکړې چې دا سوژه څنګه پیدا سوله؟ ولا د بخیل په اړه خو داسې ما ویل راځه نن دغه ټولنه کې بخیلان زیات دي پسې یو ویډیو جوړ کړي. بیا مې سوچ پې وکړو چې باید څنګه ویډیو جوړه سي، لکه داسې خبر وه که نه په دې ویډیو رښتیا خبره ته وکړم چې مطلب ما چې کله فیسبوک کې ویډیوګانې جوړ کړې ما پسې هم خبرې شروع ما پسې خبرې کولې که نه، لکه د بخیلتوب نه نه یې غوښتل چې خلکو چې دا داسې مخکې لاړ شي په دې مطلب هسې یو خبرې به یې کولې، مطلب بخیلي یې په ما باندې کوله. ما راځه دغو پسې یو ویډیو جوړه کړه، نو هغه داسې ځان خو مې نشو یادوی چې زه یم پلانکی یم هغه بخیلي رامنې کوي، خو داسې یو موضوع مې ورته راګډه کړه دغسې پلانکي والا ډېر هغه یو راته وایي غونچه ګل ډېر ښه موټر اخیستی. زه ورته وایم څه شي غونچه ګل او موټر پزې ولکې موټر ته څه وایي یخې ته هم خدای موټر ورکړه. ښه د آیفون 14 کیسه دې وکړه، آیفون 14 لومړی ویډیو چې دې ورته وکړله. ولا د آیفون 14 کیسه خو داسې وه، خدای دې وکړي چې د تره زمن دا ویډیو نه ګوري، هغه خو دلته دی ننګرهار کې دی، هغه به زوی نه ګوري د ټیک ټاک، خو دلته بیخي ووایي. نو ما ته یو تروزی وویل وایي دلته زمونږ کلي کې یو 2 کسانو آیفون اخیستی، د دې کلي هلکان ټول ورپسې راسي، کور دروازه ورته وټکوي چې راځه ځو چکر ته، کور مصرف هم دي ورکې هر شی هم دي، بوی ځي وایي عکسونه ورته پرې واخلي په آیفون، بیا ورته شپې میسیجونه را روان وي وایي داسې هغه پرې کوي. یو ویډیو پسې جوړه کړم زه صحیح ده، بس دغه ویډیو ما هم دغسې ویډیو بیا جوړه کړم، داسې څه موضوعګانې یې غره سره شریکې کړې، څه ما ذهن نه وراشوتې. بیا په دې ویډیو خیر ځینې کسان رانه خفه سوي وو، نیوکې پې سوي وي، وایي دا خو مطلب موږ پسې جوړه کړې ده. نو مال خیر، نو یو تاسو پسې نه جوړه کړې، خو موږ یو خلکو ته مطلب یو پیغام غوندې و، یو موږ وایي څوک پرې لږ خوشحاله سي، دغه د آیفون ویډیو ما کتلې، ما هم په همدې خاطر پوښتنه وکړله. زیاتره وخت به کله زه درته خپله تجربه وایم، ځینې وخت به موږ موضوعات په راډیو کې وټاکل یا په ټلویزیون کې، موږ به بحث ورباندې وکړه، موږ به هغه موضوع روښانه کړله، نو بیا به هغه څه کوم خلک چې به موږ سره ډېر نږدې خپل وه بیا یې ګیله کوله چې دا ولې داسې یو شی وی، دا خو مطلب یا دلته تېر سوي یا دغه ډول یو کار سوی وه که نه، هغوی به ځان ته کش کوو. اما موږ هغه سوشل میډیا خو د ټولو لپاره ده، موږ د ټولو په خاطر باندې یو هغه کوو چې او اصل کې موږ ځینې موضوعات چې ټاکو هغه په دې خاطر ټاکو چې دغه ډول کارونه که څوک وکړي دی ښه والی دی دی بدوالی دی، په دې خاطر باندې. نو ښه ده پیغام لري، خو ملګري به خفه کېږي. دغه ستا ملګري چې شاوخوا مثلا فیصل ده، احمدالله ده، نور ملګري دي د دوی سره د خپلوۍ اړیکه ده، کلیوالي حساب ده، هلته د اوسېدو حساب ده، څه رقم کیسه ده دوی سره؟ دوی د خپلوي ده، مطلب یو نقیب الله په نوم چې د هغه مې ورور ده، فیصل او ولی وکاس دا مې د تره زمن دي، محمود الله مې د خاله زوی ده، لکه د یو فامیل یو، او لکه ټول یو کورنۍ نه یو، لکه ځکه زه دا ځان ته ډایرکټر یا کیمرامین دغسې یو پروډکشن والا او ما سره خبره وکړه چې موږ به درته ویډیو کوو، موږ ته به دغه کوې، مالدې موږ داسې کلیوالي د کور سیسټم داسې کله هم زړه جوړ څه ډایرکټ راځو په حجره کې ویډیو جوړوو، د بام په سر هم جوړوو، باندې هم جوړوو، هر شی ته جوړوو، تا پسې به موږ بیا چېرته ګورو چې یاره ته پلانکۍ ورځ راسې، مالې موږ د ویډیو د وخت او نیټه او داسې نه وي معلوم، موږ داسې یو دم یو ویډیو جوړ کړو، داسې پلانونه ولیکه. اوسه پورې ما یوه ویډیو هم لیکل سوې نه ده، ما نه ده لیکلې، څومره ویډیوګانې مې جوړې کړي، یو نیم ویډیوګانې به ما یوه ویډیو مطلب تمثیل لیکلی نه ده، د ځان یې وایو. حتی یوې ویډیو ته روان سو، احمدالله او فیصل دوی ته مې وویل راځئ ویډیو جوړو، وایي د څه شي په اړه یې جوړو، موضوع چې ما ولاکه زم کې خبر یم نوې موضوع زده، خو زه حجرې ته ځو، حجره کې به کښېنو، بیا به یو ذهن ته بیا راولو،
نو بیا حجره کښې کله کېناستو د هغه په د شیطان میلمه په نوم ویډیو مې ورته خط واته تر 1 میلیون کسانو کتلې ده، کنې په نیم ساعت کې دا موضوع ما ذهن ته راوستلې ولا کوم څه پلان ورته لرلی نو څه لیکلي په دې نیم ساعت کې ډایرکټ ځان ته کامره ولګوله. لکه اکثر د سینې ما په خپله لیدلي که نه دغه ځینې خلکو ته وایي میلمه راسي هغه زمنې بیا ډېر هغې هغه میلمه شیطانای ورته کوي د کور ولته یاره دا زوی دې داسې دا دا پلانکی داسې دا هغه تر زوی دې داسې ویل هغه پلانکي داسې ویل دغه داسې ویل دغه تا ویل ما ویل دغه نه هم دې موږ خلک ډېر سره خراب دي واسې دا سره ورک شي چې ولا چې څوک چاته ووایي چې یاره پلانکي داسې یادولې اوس ما ته اوس څوک ووایي چې یاره خوشحال الله داسې خبرې در پسې کړې چې یادولی شي زه باید ورته وایم چې ښې کوه چې یادولی مې تا ډېر وبخښه چې خدای دې وبخښه فکر کوم ستونزه وسه ما سره تخنیکي ستونزه ډېره بخښنه ټول ملګري بیا هم ستړي مه شئ په خیر راغلی ملګرو چې کومنټونه لیکل ټول ما اخیستې ما پوښتنې هم کړې وې ځینې ملګرو پوښتنه بیا کړې وه دویم ځل لپاره چې شباب صاحب په افغانستان کې د کوم ولایت ده شباب صاحب په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی اصلا کوچیان دي او د افغانستان ټولو ولایتونو پورې تعلق لري او مهمه خبره موږ دپاره تر ټولو همدغسې دی افغان دی دی بیا په افغانستان کې د وردګو ولایت دی دغه ولایت چې مڼې په ټوله نړۍ کې نوم لري دغه ولایت دی دغه ملګري چې تاسو سره کار کوي بیا دوی ته مثلا تاسو څه هم پیسې ورکوئ نه ورکوئ غواړي نه غواړي کله کله احیانا کله پیسې راځي 2 میاشتې وروسته 3 میاشتې وروسته طبعا یو غوښتنه خو به څه لري دغسې په دې اړه که ووایې ولا هغه اول کې چې کله شروع کړې وه دوی هلته ډېر واړه ول نو ما به ورته ویل راځه ویډیو جوړو وایي موږ لوبې کوو باندې کرکټ کوو دا ما راځي 1.5 ساعت 1 ساعت ویډیو ده دا راسره جوړه کړي لوبې کوو نه جب نه یو لسګون ورکړې سخت خوشحاله ول راغی به ویډیو به وکړه نو داسې وخت وه دوی هم دغسې مطلب لږ بلد شول نو بیا به چې کله پیسې راتلې نو اوس پیسې مقصد راشي 2 میاشتې بعد یا 3 میاشتې بعد اوس تقریبا د 3 میاشتې کېږي ولاکه مې ورکړه امکې راخیستي خو چې کله هم راشي هغه خپل حصه کې ورکوم غواړي سپین دروغ به نه وایي پیسې راکړه اوس به هغوی بلد شوي او پیسې چې ورکړي فکر کوم کار به هم ښه کوي چې پیسې ورنه کوي زه کار د سره نه کوم پیسې نه راکوي کار څنګه غواړي داسې هم کېږي کله کله چې وایي کله کله خبرې کوي هغه یو ته مې یوه پیره پیسې نه وې ورکړې پوه شوې وایي زه سره ویډیو نه جوړوم نه خو هماغه اول به ښه و که نه چې دا په لسګونو شلګون باندې مخته و هغه ډېر ښه و ما دغسې ورته ویل ما خپله ځان ته کار وکړه چې یوه پیره مې پیسې دغه د پیسو حصې نه درکړې ځان ته مې غام جوړ کړو خو هغه نغده کاته ښه وه هغه ډایرکټ په ویډیو کې مې 100 درکړې هغه باندې به مال ښه رضا وي اوس مال دلته چې پیسې راشي او حصه ډایرکټ غواړي ښه ډېره ښه ده را به لږ شخصي ژوند ته هم شباب تاسې اصلي کاروبار بیا څه ده مطلب خلک خو دا فکر کوي چې ګنې شباب همدې ویډیوګانو ته ناست دی او پیسې راځي ورته ښې ډېرې راځي په دې هغه باندې خو زه معلومات څه وي چې شباب 3 میاشتې اصلا یوټیوب نه 1 روپۍ هم نه ده لیدلی که نه یا نه یې دې راویستلې یا نه یې دې اخیستي اصلي کاروبار په اړه که ووایې تاسې مصروفیات طبعا چې په پردي ځای کې یاستئ پردی وطن دی خپل وطن کې خو سړی ځمکې جایداد کور هر څه یو څه لري هلته څه کوئ سره دې چې زه پوهېږم خو غواړم چې دوستان باید پوه سي والا دغه کاروبار خو چې دا د وچې میوې داسې یو وړکی غریبانه غوندې کار کوو دلته پلار سره لګیا یم داسې ځان ته مطلب ټول هغه د ما په سر باندې نه ده مطلب پلار سره ګرځم هغه هم کار کوي زه سره هغه خپله مرسته کوم مطلب څه هغه غریبي ښه ده روانه دغه شپې ورځې پې سبا کېږي ښه وچې میوې کاروبار کومه میوه دې بیا ډېره خوښېږي په دې وچو میوو کې پټې پټې خورې نه خورې اجازه لرې هلته چې وخورې خپله که نه ولا خورم خو یې ښې ډېرې خورم یوه ورځ
د وشي یو دې سره یو د خوراک سره یو کیسه راته را په زړه سوه پوه شوې. اوس به یې د ملګرو ته مو کو یو زوی مې بل ترور زوی و یو چېرته لاړو موږ مطلب د دوکاندارانو ته داسې لږ لږ میوه ورکوو. داسې د یو دوکاندار غټ داسې سوری و د هلته ورغلو هغه خپل مال وړو نو بیا چې هلته کله ناست وو نو څنګ ته مې یوه بوجۍ ایښې وه چې بوجۍ مې داسې دا سر مې کې خلاص کړې نو بوجۍ د پیستې بوجۍ ایښې وه دا ښه تازه پیسته وه او دا ایښې وه بس هغه هم ورته شروع سو زه هم ورته شروع سوم کلار ناست مطلب موږ ته پلار وویل تاسې دلته 3-4 ساعته کښېنئ زه بیا دلته انتظار و 3-4 ساعته هغه چېرته لاړ داسې نو دغه 3-4 ساعته دواړه ورته لګېدلي وو خوړل هم د 4 ساعته خو مې وخوړه اخر کې چې پلار راته وویل وایي راځه ځو نو دغه ما هم ښه څنګ جبر نه ډک کړ هغه ترور زوی مې هم ښه څنګ جبر نه ډک کړ بیا هم په دې لاره هم پسې راخوړله نو چې کله ماښام کور ته راغلو نو هغه راته وویل وایي ډاکټر ته مې رسوه ما ولې چې ته مونې وایي زر مې هسپتال ته رسوه ښه نه یم پوه شوې هغه مې چې هسپتال ته ورسو سیرون مې ورته ولګاو زه خو په هغه باندې یم چې شپه مه کړه چې ګهیځ څه زه ورپسې خراب شوم نو دومره زیات هم خوړلی وه چې هلته بیا هسپتال ته ناروغ شوي وای نه دا یو بله خبره دا هم د خپل دکان کې و که پردي دکان نه هم خوړلې وه پردی مال هم خوړلی و پردی و که نه ما اوس درته همدا کیسه کوله خو هغه کس چې ده هغه مطلب سره اشنا و پېژنګلو مطلب چې کیوي خورم بیا ورته وایي چې هلکه دومره دا شیان مه خوړه چې مطلب دغسې ځان نیم درکړي چې دا واخله یا داسې ښه ډېره ښه ده بهرنیو هیوادونو په اړه که راته ووایي چې تاسو سره یې تماس نیولی یا غوښتنه یې کړې چې تاسې راسئ یا تاسو سره موږ پروډکشن کې همکاري کوو په دې اړه که راته وضاحت راکړې څه سوي که څه نه دي سوي دا خبره پوښتنه مې ځکه وکړله چې نن خوشحال جان دلته تیار راغلی یم د خوشحال خان زرمتی سلامونه دې زموږ دواړو قبول کړي هلته زما یو ملګری تاسو سره پاس لایف کې مو صبور جان عبدالصبور پټان دا زما ډېر ښه ملګری ده دلته فرانسه کې ده موږ سره یو ځای ده چې دی په پاریس کې ده زه یو بل ښار کې یم بیا راویته ډېره ښه لرو سره بیا ده یادونه وکړله چې د دې پوښتنه هم ترې وکړه که چېرې احیانا داسې یو څه نه وي نو دلته یو ښه پروډکشنونه دي ځایونه دي چې دوی ښه سپورټ کوي نو د دې لپاره به یو زمینه برابره کړو چې دوی سره ارتباط راوړي دوی راهم غواړي تګ و راتګ زمینه هم برابره سي او د دوی کارونه هم پرمختګ وکړي په دې اړه که راته ووایي چې اوسه پورې بهر نه مثلا افغانستان او ګاونډي هیواد پاکستان نه علاوه نور چا هم تاسو لپاره څه وړاندیز څه کړی ده نه والا تر اوسه پورې مطلب ماته داسې وړاندیز نه ده سوی یا یو مخکې مې یادونه وکړه دلته یو شخصي پروډکشن ویډیو جوړېږي هغه یو وړاندیز کړی و چې داسې ویډیو به درته زه ریکارډ کوم او مطلب بیا به یوټیوب ته اپلوډ کوو هغه به په شعري کې یا مدن نو هغه ما ورته وویل ما یوټیوب ویورز ډېر کم دي فایده نه درته کوي هغه هم سره ونه کړل ځکه تر اوسه پورې هېڅ چا نه دلته نه خارج ملکونه ما ته داسې څه هغه نه ده سوی افر نه ده سوی بیا تاسو سره مثلا که څوک اړیکه نیسي ارتباط نیسي تاسو په یوټیوب کې فیسبوک کې ځکه فیسبوک که څوک در سره ملګری نه وي نو طبعا څه نه کېږي شماره کوم سیستم شته چې تاسو سره یعنې انسټاګرام د لارې چې تاسو سره تماس ونیسي همکاري وکړي چې لار هم جوړه کړې خلکو ته زه خو داسې په هفته کې یو ورځ داسې یو وخت یا هفته کې یا 3-4 ورځې بعد د انسټاګرام ټول میسیجونه یو نظر داسې ګورم زه یم داسې څه پوښتنه راغلې بل ایمیل ما خپل فیسبوک پیج ته وزیر هغه ته د کانټیکټ مطلب د کمپنۍ ایډمیټاین د هغه لپاره اعلاناتو لپاره شباب فور ایډز دا زما جیمیل اکاونټ ده په دې باندې اکثر تماس را سره نیسي داسې ځینې اعلانات ما کړي هم دي کېدای شي تاسې لیدلي په ویډیوګانو کې دغسې تماس را سره نیولی نو دغه اړیکه هم ده او بله خبر تاسې وکړه چې یو څوک درته ووایي د پروډکشن یا داسې خو یو ما مخکې تاسو ته یادونه کړې وه چې زه غواړم په خپله خوښه کار وکړم د چا په خوښه کار نه کوم دغه یو ما کې کار ده مطلب اوس یو پروډکشن ووایي او هغه ووایي چې یاره ته به موږ سره سي خو دغسې ویډیوګانې به جوړوې زه مطلب ما انکار دی هغو ته هېڅکله نه شم کوی مطلب چې کومه اصلي ممانعت څه شی ده ممانعت څه شی ده ممانعت څه شی ده که نه چې ته نه غواړې
چې د بل چا په خوښه باندې ویډیو جوړه کوي. څو خبرې دي. یو خبره خو دی چې ستا خپله فکر نه غواړي یا مثلا ستا ذهن کې دا راځي ګنې کیدای شي ما ته څوک د پښتون کلتور خلاف ویډیو راته ووایي چې جوړه کړه، زه خو دا کار نه کومه. بل هغه دی چې ذهن کې دی چې ولا کورنۍ فامیل اجازه نه راکوي، ځکه دا خو زه شوق نه لګیا یم، زه خو نه یم چې مطلب زه مسلکي یم، زه باید دې کې پاڅم او د باندې ډېرې پیسې وګټم، بزنس وکړم. داسې اصلي دلیل څه شی ده چې مطلب نه غواړې؟ ولا داسې زړه مې نه مني. زه وایم چې مطلب چې کومه ویډیو د ما خوښه نه وي یا موضوع د ما خوښه نه وي، که هغه د کلتور خلاف یا نه وي، هغه د څه خلاف یا نه وي، خو چې د ما خوښه نه وي، یو تمثیل د ما خوښ نه وي، زه مطلب نه کوم. زه ګوره په دې تمثیل او په دې هغه کې ډېر خبرو سره احتیاط کوم. زه داسې یو خبره د خولې نه ونه وځي چې هغه باندې خلک خفه شي، یا داسې ډېر خلک چې سیاسي موضوعګانې دغسې ویډیوګانې قطعاً زه مطلب نه به وکم نه کومه. لکه دا ځینې سیاست ویډیوګانې کوي، سیاسي بحثونه کې راخلي، یا داسې نور نو دا د سیاسي ویډیوګانې یا فرونه ماته سوي وو، مطلب ما نه کوم. زه قطعاً سیاست ویډیو یا داسې نور، زه خپله ساده سیسټم کلیوالي سیسټم ویډیو جوړوم. د ما ویډیو سره هېڅوک اختلافات نه لري. حتی بالکل نه لري. ولا یوه ورځ داسې په هغه کې یو ځای کې ناست وم، داسې یو د مدرسې زده کوونکي راغلل، داسې هغه راته راغلل، راسره ناست وو، راته کتل، وایي ته شباب نه یم؟ ولا شباب خو یم، پوه شوې. نو بیا هغه مشر ته هم غږ ورکړو، وایي امیر صاحب دلته راسه، وایي شباب دغه د ناسته، پوه شوې. زه اول کې ولا داسې کې وډار شوم، احمد خیر. بیا راته وایي ولا موږ خو د ویډیوګانې ډېرې زیاتې ګورو، په دا ویډیوګانو کې لږ داسې میوزیک غوندې وي، پوه شوې، دا لږ کم کړه، ولا موږ یې مدرسه کې ګورو، پوه شوې ماته وایي. نو لکه ما ویډیوګانو سره هېڅوک اختلافات، وړکه یې ګوري، غټ یې ګوري، ماشوم یې ګوري، ملا یې ګوري، هر څوک د ما سره په ویډیوګانو کې ماشومان، نو زه به یو څه غلط یا داسې خبره وکړم. ډېره ښه ده. سمه ده. فکر کوم دا کوم هغسې که دوی تاسو سره تماس هم وکړي، دوی به فقط ستا د سپورټ لپاره تاسو به امکانات برابر کړي، دوی داسې یو څه به هم نه لري. خو بیا هم که تاسو سره چې کله رابطه وکړي، تاسې ورسره خبرې وکړئ، هغوی تاسو سره خبرې وکړي، کیدای شي پوه سئ سره که نه. نو طبعا چې مونږ خصوصا افغانان بیا پښتانه هېڅ وخت داسې یو څه نه غواړي چې د هغوی د کلتور د هغو د عنعناتو خلاف کاري. او دا طبعا اول مونږ مینوال چې څومره دي که نه، مونږ ته اجازه نه راکوو چې داسې یو څه ویډیوګانې جوړې کړي. کومې ویډیو ډېرې زیات لیدونکي لرل اول کې چې تاسې مشهور کړئ؟ یعنې کومه ویډیو ډېره وه چې تاسو د شهرت تر سټیجه ورسولی؟ ولا هغه اولنۍ ویډیو چې د ما مشهوره سوه په فیسبوک پیج کې، تقریبا پنځمه شپږمه ویډیو به وه، داسې ډېرې زیاتې ویډیوګانې مې جوړې کړې هم نه وې د ما. بخیل کوربه وږی میلمه په دې نوم باندې ما یوه جوړه کړې وه، چې هغه ویډیو خلکو ډېره زیاته خوښه کړه، ډېره مخکې سوه. بیا نو هغه حتی هغه 2 3 4 برخې د هغې ویډیو ما جوړې کړې، خلکو ډېرې زیاتې خوښې کړې ټولې برخې. نو هغه ویډیو خلکو ډېره زیاته خوښه کړه. بل د باچا په نوم یو ویډیو ما جوړه کړې وه، باچا درسې تقریبا 12 میلیونه ویورز راځي د افغانستان په سطحه باندې. فکر کوم چې په شمارل ویډیوګانو کې به دا راځي څه 5.5 لکه لایک دي او 50,000 شیر پرې راغلي دي، 12 میلیونه ویورز دي. نو په د ما په ویډیوګانو کې اوس وخت کې ټاپ ویډیو چې ده هغه ده. دلته ملګري غوښتنه کوي، وایي چې شباب نه یو غوښتنه وکړه چې یو تمثیل دې وکړي چې دی مطلب دروغ پکې وایي، د دروغو تمثیل چې وایي دروغجن. دا غوښتنه زیاته کوي، ځکه زه پوهېږم چې تاسو سره د برق ستونزه ده. بیا انشاءالله خبرې مې بیخي رالنډوم، 10 دقیقو کې انشاءالله خلاصوم. د دروغجن یوه ویډیو ده، نو د دروغجن ویډیو تمثیل به ورته وکړم. نه د هغه باچا سلامت اعلان کړی وای، که چا ماته داسې دروغ ووایي چې هغه بیخي د منلو نه وي، نو هغه ته به یې زه خپله لور ورکوم. بیا ځینې خلکو ته راسي وایي باچا دا دغسې کار وي، پوه شوې، هغه مطلب ناکام شي کې بیا زه ورته راسم، پوه شوې، ما ته وایه ځوانه دروغ وایه. زه ورته وایم باچا سلامت څه به دې سر خوږومه. یوه ورځ داسې وږی غوندې شوم، لاړم دوکان ته، تمثیل کې به یې ووایم.
یاره ها ها پاچا ها ډېره سلامته ښه څه راځي. سر خو ګومه یو ورځ چې لاړم دوکان ته مې یوه هګۍ مې راواخیسته ما چې ویې خورم پخه به یې کړم ځان ته چې هګۍ مې راواخیسته چې د هګۍ مې لاس نه کته وغورځېده چې هګۍ ماته شوه چې وغورځېده چې ګورم چورګوړی کې راووته چورګوړی راووته ګورم چې چورګوړی مخکې زور پسې چورګوړی مخکې زور پسې زه مخکې چورګوړی راپسې ګورم منډې وله سخت ستړی شوم چورګوړی رانه وتښتېده چې داسې مې ورپسې وکتل پوه شوې د جلال آباد بېسودو کې الاو شروع کړی و د غنمو اوس سړی دلته چې شکې دې خوا ته راسه چې هلته ورپسې ورغلم پوه شوې 5-6 بورې غنم مې هم ګټلي وو هغه مې پرې رابار کړل په دې چورګوړي را روانه شوه د سټو کنډو ته راورسېدو پوه شوې یو 2 دانې چرګانو حمله یې پرې وکړه کمینې ورته نیولې وې پوه شوې د پښه یې کې زخمي کړه جب ته مې لاس کې یو کجور را سره پرته وه پوه شوې کجور مې داسې په لاس کې وخوړو د پښې باندې مې ورته کېښوده پوه شوې کې پلستر مې کړو بس دا کور ته را رسېدو سو چې ګورو زه په دې پښه کې یو غټه ونه راشنه ده زوره ورسېد داسې ورته ګورې خولۍ د سر نه کته وغورځېږي اوهو دا څه ونه ده دا خلک راځي وروره دا کاروانونه او دا لوټي ورسړي دا کجوري دي او دا هندواڼې دي او دا هر شی کته کې راتویېږي یو ورځ خلکو دومره ډېرې لوټې ورایستې وې چې پس پټي کې جوړ سوي وروره خلکو به غویان ورخېژول غونچه ګل ماما به غویی ورخېژول دې ونې د پوه شې پاس به کولبې کې کولې یو ورځ پاس ورختم وروره دا هندواڼه مې ته راواخېسته ډېره ښه هندواڼه وه چې دا هندواڼه مې داسې پرې کوله چې چاقو مې نه کته هندواڼه کې ورغورځېده اوس وروره اوس څنګه کې هندواڼې ته چاقو راغورځېده لاس کې وایه چاقو نه پیدا کېږي چې داسې مې دا پیسې ته را باډ ویلې چې په دې هندواڼه کې مې درته ورټوپ کړو چې ورټوپ مې کړو وروره چې ګورم اوسې لاندې په هندواڼه کې کلي دي خلک دي داسې ګوره چاقو څه چې ګورم مخامخ 3 کسه روان وو هغه راته وایي څه شي کوې ما ویل هلته هندواڼه کې چاقو رانه ولوېدو اوس ورک سو ویې لیونی موږ د 15 ورځې کېږي 3 اوښان رانه کې ورک سوي دي څه چاقو پسې ګرځي ډېره مننه خیر اوسې ملګرو ډېر زیات درته وخندل وایي چې دا دغه ویډیو یې لکه چې کتلې ده دې ملګرو کتلې ده دوی خوښه کړې ده نو ځکه ډېر خندلې مخکې له دې نه ستا شروع وکړله دوی ټولې خندلې زه غواړم د خپل یوټیوب ادرسونو په اړه یوټیوب ادرس په اړه هم ورته معلومات ورکړې ځکه ډېری ملګرو مخکې بل ثقته څه لایف هلته یې غوښتنه وکړله چې د دوی اصلي ادرسونه کوم ځای نه موږ کولی شو صحیح بیا پیدا کړو دا خو د ټیک ټاک ادرس د ښکاره ده کله د ټیک ټاک کې خپله د پروفایل ته سړی ورسي دلته یوټیوب لینک هم اچوي یا د انسټاګرام لینک اچوي تاسې د یوټیوب لینک اچولی که د انسټاګرام په دې ټیک ټاک کې مې د دواړو لینکونه دي حتی د انسټاګرام لینک هم پروت ده او د یوټیوب لینک هم پروت ده یوټیوب خو ما پخوانی چینل شفیع شباب په نوم چې دغه خو ډېر وخت نه بند سوی تقریبا یو نیم کال کېږي چې ما ویډیو نه ده پکې اپلوډ کړې او بل که ډېر خلک دغه یادونه کوي غوښتنه کوي چې تا ویډیوګانې اوس ډېرې کمې دي نه راځي نو هغو ته د ما دغه ویل دي چې مطلب تاسې په یوټیوب کې چې کله شفیع الله شباب سرچ کوئ پوره نوم سرچ کوئ نو ما یوټیوب چینل ته راځي نوې ویډیوګانې کې پرتې دي غواړئ ویډیوګانې وګورئ نو د یوټیوب له ادرس یې کتای شئ هغسې اعلان سې ورته وکړئ چې لایک یې هم کوئ سبسکرایب یې هم کوئ چې اعلان ورته وکړئ بیا څه رقم کوئ ګړنجی هم سره ووایه کوم تمثیل کې مو ډېر زیات خندلي دي چې تاسو دپاره ډېره جالبه وه چې ځکه ځینې ویډیوګانې خو دې مونږ ولیدلې چې آف د ریکارډ وې که نه بیا تاسې بیا ریکارډ کړې وې بیا نشر کړې وې که نه یعنې باید هغه نه ایډیټ وې ان ایډیټ وې دغه ویډیوګانو په اړه مو ووایه چې کوم ویډیو کې تاسې زیات خندلي دي تاسو ته مطلب وخت هم پرې ډېر تېر سوی خندلې هم زیات دي بعد د هغې هم تاسو هغه ویډیو جوړه کړې ده والله ما خو زیات خندلي دي د له ښځې ډار ویډیو ما یوه جوړه کړې وه دا اوس وخت کې مې جوړه کړې وه زه د ښځې یو زه مېلمه یم یو چېرته لاړ شم هغه د کوربه له ښځې سخت ډارېږي نو هغه حتی هغه کټ برخې ما سره یو ځای کړې وي بیا مې خېژولې وي اکثر په کومه ویډیو کې ذات وخاندوي هغه سو هغه ویډیو هغه سره خندا جوینه کې را کټ کړم بیا زه هغه هم اپلوډ کړم لکه د هغې ویډیو کټ برخې مې د 1 میلیون زیاتو کسانو کتلې دي نو دومره زیات مې خندلي وو
نو په هغه ویډیو کې ما ډېر زیات خندلي. هغه یو وخت نقیب الله داسې وار راباندې کوي، ما ورته ویل د دیوال څنګ د دیوال چې په کاسه باندې به د دیوال وولي که نه، مطلب ما سره پام کوه. نو هغسې کله وار راباندې وکړي نو ما وولي، نو هغه ما سره ناست شو، مجھے هم له خندا نه شني. هغه ویډیو کې بیخي زیات خندلي، دومره خندلي چې بیخي سترګو اوښکې روانې. نو ویډیو ته والا خپل هم خاندو اکثر ډېر پوه شوې. اوه طبعا نو نوي ملګري څونه راغلي ټول ته ښه راغلاست وایم. نوریا په خیر راغلی، لالیا په خیر راغلی، سمیر جانه، نور څونه ملګري. مومان صاحب ډېرو ملګرو ګیله کړې وه چې سلام نه اخلی که نه، نو سلام اخلو ټولو ته. وعلیکم داسې مې ویلې، داسې مې هم کول، او خو د شباب به خبرې کولې یا به ما پوښتنه کوله، نو په دې خاطر سلام پاتې کېده. ټولو ته وعلیکم سلام وایم، ټول په خیر راغلی، ټول سرې مشې شباب صاحب مینوال چې شباب صاحب صفحه کې دي هغوی ته احترامات وړاندې کوم. نو خدای دې ټول لري. ډېره مننه. ما ډېره پوښتنه مې ذهن کې وه چې زه باید تاسې نه وکړم، خو نه پوهېږم د سمونه مې پوښتنه وه او وروستۍ پوښتنې وې تقریبا چې سلامونه موقع ماته لږ مخکې راغله، د ملګرو ته ما وویل هغه تاسې کله د هغه کاته ستا ستونزه پکې راغله، نو هغه ټیم کې زر ټولو ته لګیا وم. مال ډېر وبخښئ، مال دا چې مطلب یو خپرونه غوندې ده، مال دا څوک چې پاتې کېږي سلامونه دې نه مال بخښنه کوئ، پوه شوې. مال هغه ټیم کې ما موقع وویله، خلکو سره مې سلامونه وکړل. زه ما ته اوس په همدې خاطر ما زه ګیله د دې ملګرو هغسې زما ډېر خوږ ملګری ده، ورور مې ده، سمیر نومیږي، سمیر بلو، دا تا ته سلامونه کوي، وایي زما سلامونه حتما ورته ورسوه. نو همدا مهال د غږ اوري. وعلیکم السلام، مننه، خیر اوسئ. موږ سلامونه ورته وایه. تا ټولو ملګرو ته هم ګوري ما له خوا سلامونه دي. بس خدای دې خوشحال لري چې هر چېرته وي. امین. یا شعر شاعرۍ په اړه ووایه. ښه، اکرام جان دا زما ورور لالاجي مې دی، دا هم سلام کوي. د سلام یو ځل واخله بیا زه پوښتنه وکړم. وعلیکم السلام، مننه اکرام ته دې موږ سلامونه ورسېږي. خیر اوس داسې نوبت چې بیا ټول وایي چې د ټولو ملګري به دا کومې، خو د ټولو ته یې وعلیکم وویل، ټولو ته سلامونه هم وکړل. شعر شاعري سره مینه لري، علاقه لري؟ یو ویډیو کې خو د ازل شعر ویلی و. زه غواړم چې پوه شم چې څونه مینه لري، څونه علاقه لري شعر شاعرۍ سره. والا شعر شاعري سره مینه علاقه مې ډېره زیاته ده. اورم یې، حتی کتابونه یې هم لرم، خوښه مې ده، شاعري مې ډېره خوښه ده. او بل حتی داسې ځوانه شاعري مې خوښه ده، لکه د غزل شوخه داسې شوخه یو خو داسې مطلب پخواني شعرونه هغه دي که نه، هغه خو بیا داسې د هغو خلکو کار ده. موږ باید داسې ځوانه شاعري خوښه ده، لکه دا اوس وخت سره چې مربوطي. ازل یو شعر وایي چې خلک شپږ جنکۍ ساتي خوشحال دي، زه بدبخته په یوې پسې خراب یم. همده شعرونه. ښه، د چا شعر راته ووایه. د ازل صاحب یو شعر ده دلته راغلی، د مې راګیر کې ښه ډېر شعرونه مې وویل، مال دغه به راته وایي زړونه وګټه باچا یې ویلان وکه، زړونه وګټه باچا یې ویلان وکه، چې د چا خوښ یې هغه دې دي هغسې. او داسې ښه شعر ده. بیا په یاد ده، خو ډېر ښه شعر ده. زمزمه د کله په کومه ویډیو کې کړې ده، ترنم دې کړی ده، ځان سره لګیا یې، په لاره روان یې؟ یو ویډیو کې زه چې یم، زه قرضدار یم که نه، نو بیا یو ونې بیخته ناست یم، ځان سره زمزمه کوم، داسې وړه غوندې زمزمه مې کې کړې وه، قرضدار یې راپسې ګرځي. نو والله دومره خاص زمزمې مې نه دي کړې، دومره زمزمې او داسې هغه جرات دومره نه لرم. والله نه، جرات خو ډېر لري، ځکه بیا تر ټولو سخت کار چې ده فکر کوم تمثیل ډېر سخت کار ده، او دا سخت ده. زمزمه خو اسانه ده، شعر ویل خو اسانه دي. که ملګري غوښتنه وکړئ، زه غوښتنه وکړم چې یو وړه کوي زمزمه راته وکړه، کولی سې؟ هغه ځانګړنې هغه هنر لرې د ترنم کولو؟ والله دومره خاص هنر به نه راسي، نه سي د ترنم کوونکو ته یو هغه غوندې سي. هغه ځینې خلک یې داسې شعرونه وایي چې هغه شاعرانو ته مطلب څه ورته وایي، د شاعرانو توخین یا نه زمزم کوونکو توخین سي. نه به کېږي. ښه، راځه ستا په خوښه وروستی تمثیل چې موږ ته یې وکړې، د کومې هر ویډیو نه چې یې کوې، اوس نوی کوې، ستا خوښه همدا وورو، بیا به تاسو سره خدای پاماني وکړو، ځکه چې ستاسې ځای کې به هم ناوخته سوي، 10 بجې به سوي شاوخوا.
طبعا ډوډۍ به خورې، نه په یاد خو به ګرمي، هوا ګرمه ده. هو بالکل. صح من تمثیل وکم ولا ما ذهن نم هو کوم تمثیل وکم که دلته ملګرو چا درته لیکلي ها کوم تمثیل؟ ملګري دې ولیکي چې د کومې ویډیو تمثیل وکړي، همغه ولیکي چې همغه درته وکړي. زه منتظر یم چې تاسې ولیکئ چې د کومې ویډیو تمثیل درته وکړي، ځکه ویډیوګانو خو یې ډېرې دي، ما سره هم ذهن کې دي چې هغه وزه چې خرڅوي 1، قرضدار 2، اوس غوږ شه ورته، د کرکټ 3، د سګرټو دغه د مجردانو بیل. دا ټول خو ګیزه پورې ملاکې خات نیسي. او اختر کې خو دغه ټول دوی هغه کړي دي، دا ټول هر یو چې ستا په خوښه وي. خو د قرضدار په اړه که راته ووایې بیخي به ښه سي. بل دلته پیشنهاد داسې ده، زه به درته ووایم چې هغه رقم ویډیوګانې باندې زیات دې نه وروسته که تاسې فوکس پرې وکړئ چې مېرمنې زیاتو خبرو پسې ډېرې ګرځي، تاویلې ماویلو پسې. په دې باندې که ویډیوګانې جوړې سي او بیا نارینه هم زیاتره وخت مني که نه، که د باندې ویډیوګانې جوړې سي نو بیخي به ښه سي. وایي چې د پښتون قبیلې لپاره به یو ښه پیغام وي او هغوی به وسې کړلی سي استفاده ځنې وکړي. خوشحال صاحب پخه خبره ما کېږي چې ما اولنۍ ویډیو هم دغه وه چې دا پلانکي ته پسې داسې خبرې کولې، پلانکي صاحب ډېر زیات کار ما دې برخې ته کړی او کې لګیا یم، کوم به نور هم دا برخه ډېره په ټاپ روانه دی موږ خلکو کې. خدای دې هدایت ځینې کې ورته وکړي. تاسې ویډیوګانې ورته جوړې کړئ، دا ډېر یو لوی کار دی، ځکه ستا ویډیوګانې څوک په هر ځای کې کتلی سي. که کور کې کښېني، که ځینې ویډیوګانې بیا داسې سړی په کور کې ټولو سره یو ځای نه سي کتلی. خو ستاسې ډېرې ښې ویډیوګانې په دې دي چې ښه پیغام لري، ښه تصویر لري او د پښتون ټولنې ښه انځورګري یې کړې ده. نو کوم بد رواجونه چې دي د هغو د ممانعت لپاره باید لازمه ده چې تاسې باید کار وکړئ، ځکه تاسې اوس هغه څوک یې چې خلک در باندې حساب کوي، خلک درنه تمه لري. اوس نو راځو همدې ته چې د یو تمثیل راته وکړه، وروستی ملګرو خو درته اپشنونه ډېر درکړل. ولا دلته ما ته هم د امام ځینو ملګرو کمنټونه ولیدل، دلته وایي د بخیل پلار هغه وکړه، هغه تمثیل وایي وکړه. زه یو داسې یم چې دغه ځینو برخو کې داسې دغه پلارونه ډېر زیات په پیسې باندې مین دي، دا زامنو ته او د هغه ته. نو هغه یو زوی راته وایي وایي ابا شکر د پیسې خو هسې هم ښې ډېرې لرو، یو موټر نه اخلو. زه ته څه شي خبر که خلک هم خبر کړي چې دا هم پیسې لري، سبا ته غم راته جوړ کړي. کومه دي پیسې؟ چیرې دي؟ ولې په خلکو خرابوې؟ خدای دې کور ګاډه ورنه کړه. هغه راته بیا بل وایي ابا وایي زه به داسې کار وکړم، لږ پیسې راکړه ځان ته، مطلب کلتۍ پې اخلم، هغه اخلم، زه ورته واسکټ اخلم. ورته څه شي؟ خدای ما 3 کاله مخکې مې دا درته اخیستي وو، تا دغه د بیا خراب کړی ده. دا خو مې ولې هغه بله ورځ 3 کاله مخکې درته واخیستو او ته دغه د اوس بیا لګېږې. هی هی وایي تربور سره کور په ډنډېري وکړه، تربور سره سیالي وکړه. ولې کومه دي پیسې؟ ولې هم غر کوې؟ نیستۍ ته هم ولې کښېنوې؟ پوه شوې؟ خو هغه دې ما بیا واغونده، پوه شوې؟ ما هغه ځان ته بیا لږ وړکای کې 15 کاله مخکې مې اخیستي وو. نه وایي نو زه یې د لږې وتکه ویې مینځه خلاص. 15 کاله کېږي چې اخیستی ده. ډېره جالبه وه. ډېره مننه شباب. مننه له دې نه چې نن د زما دعوت ومنه، خپرونې ته راغللې، کیسې هم وکړلې، بنډار هم وکړه، کور دې ودان ژوندی اوسې. خپلو مینوال دې هم ګوري او زما صفحې نه دې ملګري هم ګوري، دا هم ټول ستا مینوال دي. څه پیغام څه خبره ورته لرې مهرباني وکړه. لومړی خو د ټولو نړۍ مننه چې دومره وخت یې موږ سره تېر کړ، تر دې دمه یې تعقیب کړو، که د تا ملګري دي که د موږ دي. خدای دې سرلوړي کامیابه لري. مینه هم کمه ماسه، تاسو یې چې موږ یې تاسو په سر یو. بس ټولو ته مې دغه پیغام ده، مینه وکئ، مینه خوره کئ، د دغسې بدو خبرو تربګنیت او کینو او بخیدو نه ځان وساتئ. بس خدای هم راته کامیاب در ډېره مننه، ژوندی اوسې، خوشحاله اوسې، ښه وختونه
د لا بریاو په هیله دی او مکتمله روسي راتلونکي د ښو ویډیوګانو شاهدان اوسو. مننه خیر اوسه. ډېره مننه. اوریدونکو له تاسې هم مننه چې راسره وئ. د کومو ملګرو سلامونو ته که ما وعلیکم نه یې ویلي هغوی دې بښنه وکړي. ځینو ملګرو پوښتنې وکړلې، ما خو پیل نه پوښتنې ډېرې وکړلې، چون ځینې ملګري وروسته راغلل بیا هغوی هغه پوښتنې تکرار. انشاءالله چې راتلونکي کې به نور دغسې ښه پروګرامونه ولرو، ځکه په همدې هفتې په سر کې د جمعې ورځ باندې هم ما سره د چین هیواد نه ډیوه او غاټوله میلمانه وي، نن شباب و. انشاءالله دغه لړۍ خو له پیله ما تاسو ته ویلي ول چې دوام لري، دوام به کوي او موږ به انشاءالله ښه میلمانه پیدا کوو، هغه چې تاسې مینوال یې، تاسې غواړئ، تاسې ورسره مینه لرئ. ښه، دغلته یو کس د دنیا آفیسل د پیل نه مسؤلونه کړل ده چې زه به نه وایم چې څوک ده، خو ځکه زه یې پیژنم مې په دې چې هلته زما یو ملګري ته ولیکل چې هغه ورته سلام وکړه، هغې ویل چې وعلیکم، بیا ده ورته ولیکل چې ته څوک، دغه ته څوک نه زه پوه شم چې دا څوک ده، نو زه مه غواړه چې زه دې نوم واخلم. ته خو اوس پوه سوی چې زه څه وایم. د افغانستان نه شاعران میلمانه کړه. ورور مې افغانستان کې خو ټیک ټاک چون کار نه کوي، په دې خاطر باندې هغه ځای نه میلمانه نه کېږي. اما هغه شاعران ملګري چې له افغانستان نه راغلي دي دې پلو اروپا ته، امریکا ته، کاناډا ته، استرالیا ته یا نورو هیوادونو ته، دوی سره انشاءالله تماس کوم، نو هغوی به انشاءالله میلمانه کوم، خپرونو کې به یې رااخلم او ښې برنامې به جوړوو. له تاسې هم مننه چې زما برنامې تعقیبوئ، زما پروګرامونه تعقیبوئ. زموږ نوید بلو په دې وروستیو کې سر راښکاره کړه، خو چې کله مرکه خلاصه شوله، مرکې نه مخکې نه وه. نو نوید جانه ښه راغلاست درته وایم، په خیر راغلی، ستړی مه شئ، خدای دې راوله. ډېره مننه. کور مودان انشاءالله که هو تا پیژنم، مه غواړه چې نوم دې واخلم. تل خوشحاله اوسې لاله. ښه، له ټولو ډېره مننه. کور مودان انشاءالله که بختیاري وکړله او یو ساعت وروسته یا یو نیم ساعت وروسته به راسو، یو شاعرانه بنډار به وکړو، ملګري دوستان به راولو، ښایسته شعرونه به تاسو وایو. انشاءالله راتلونکي به د کرکټ لوبغاړي هم په برنامه کې ولرم، چون هغوی سفرونو کې هغوی بیا راځي برنامو ته. خبرې مې شوي دي او تر ډېره بریده به کوشش وکړم چې تاسې چې څوک وغواړئ هغه به میلمانه کړم. طبعا ډېرو ملګري به غوښتنه دا کوي چې هغه غټ لوبغاړي چې مطلب راشد او نوي دي، د دې غوښتنه ډېره ده. خپله هڅه کوو، خو زه فکر کوم هغوی هغه لویو رسنیو ته په ډېره اسانۍ نه پیدا کېږي، ځکه وخت نه لري. دې ځای ته خو بیا پیدا کېدلې ښکاره ده چې ګرانه خبره ده. انشاءالله خپله هڅه به کوو، میلمانه ملګري دوستان راولو به، او کله که تاسو سره مطلب ښه میلمانه ول، زه د هېواد نه ډېر ښه هنرمندان، ډېر ښه سندرغاړي چې اوس مسافر سوي دي، یا مثلا اروپایي هېوادونو ته راغلي، یا مثلا نورو بهرنیو هېوادونو ته، یا مثلا ترکیه کې دي یا دوبۍ کې دي، دوی سره هم تماس کوم. انشاءالله ټول به راولم، ښه برنامې به کوو. تر بیا او بلې خپرونې ښه وختونه. الله مو مل شه. خدای په امان.